السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو د روژې مبارکه میاشت ده، بیا هم راغلي یو تقریبا تر 400 نفر دپاره موږ د روژه ماتې لپاره ډوډۍ تیاره کړې ده. دا به تاسې ګورئ انشاءالله تیاره شوي دا موټر ته جګېږي، کورو کې ورته حجرې خالي کړي، خپلې کوټې ورته خالي کړي، هغوی دپاره به انشاءالله دغه مواد ځي دوی دپاره به توضیح کېږي تر څو د بې روژه ماتې پاتې نه شي. چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نوم. قدرمن لیدونکو دغه خلک تاسې ګورئ دا ټول د فرضي کرښې نه دلته راکډه شوي دي. یو څو سره یې خبرې کوو. اچھا محترم سړی ماشې تقریبا څو کورونه دلته تاسو سره کډه شوي یو؟ دغه ځای کې تقریبا 11 کوره په دې وخت کې به چردیوالۍ کې مونږ 11 کوره دغه چردیوالۍ کې د چای مړۍ څنګه بندوبست دلته؟ ولا چای مړۍ الحمدلله اوسه پورې خو د کلي والا دومره همدردي کې مونږ سره خپله ویلې سړی د ورکه خپله مونږ غواړو د کلي والا د خدای ښه سره وکړي چې مونږ سره ښه سلوک ښه رویه کړي نو داسې نه دي پوه نه وي اوسه پورې دې خلکو سره چې مونږ وروڼه زمون دي که پردي کلي ته. الحمدلله د مونږ افغانان ټول با احساسه خلک دي او په سختو حالاتو کې یو بل ته انشاءالله لوس ورکوي. او الحمدلله نن مونږ 400 نه پوره د مړۍ سیستم انشاءالله برابر کړی دی چې هم تو سلو ته ورسېږي هم چې نور کوم کلي کې دي او بنډو کې دي ته به انشاءالله ورسېږي موټر کې انشاءالله هغې ته مواد وړله. کورونه هم دغسې پرې ایښي دي ولته؟ والله دغسې هم پرې ایښي ډاک ډوک مډونه ما پرې ایښي دي. نو دغې څه کوې کورو کې سامان خو پرېږده چې هر یو سړی د یوه غو دوې غوې وزې دا لري دغسې پاتې دي. په تاسو کې مشکل چی دی؟ جدي مشکل مې چی دی توصیف په حال لپاره؟ مشکل مو خپل وطن نه راغلی یو مهاجرت په خاطر داسې پروته یو واقعي معامله کړه څلور فامیلې ورنه تللي وو. او د خوراکي سامانو امکانات کم دي. نو خلکو نه مغوښتنه څه شی ده؟ خلکو نه مغوښتنه دا وه چې موږ سره مرسته وکړي د کورو یا د خیمو د خوراکي موادو مرسته، ځکه چې موږ نه بېوزله کورنۍ شته. هلته ترکونه کې په کورو سړک په غوړه لموستي دي. ترکونه کې سړک په غوړه لموستي دي. قدرمن لیدونکو الحمدلله د دې کلي ځوانان او ټول خلک ډېر بې احساسه دي، ډېر په مینه او محبت سره دوی د دې هیوادوالو خدمت کوي. حتی په خپلو کورونو کې دوی ورته ځای ورکړی دی، حجرې ورته خالي کړي دي، کورونه ورته خالي کړي دي، حتی مکتبونه او مدرسې ورته خالي کړي دي، دوی هغې کې ځای په ځای کړي دي. بیا د دې کلي ځوانان دومره بې احساسه دي چې خپله ورته ګرځي، دوی دپاره څه پیدا کوي تر څو دغه خلک په دې مبارکه روژه کې دوی دا احساس ونه کړي چې موږ بل ځای ته راغلي یو. الحمدلله دوی دپاره هر څه رسېږي. بیا هم موږ تاسو ته پکار چې دوی خلکو لاسنیوی وکړو او په دې مبارکه روژه کې او تر څو د روژه ماتې لپاره ترتیب جوړ کړو او د پشتمي دپاره مو ترتیب جوړ کړو. نو بهترینه میاشت ده او دغه د اجرونو د ثوابونو ډکه میاشت ده. راځئ په ګډه ورسره همکاري وکړو.